سلامونه دوستانو، وای مار خوړلې د پړي نه میریږي. نو زه به تاسو سره د یو زړه راز شریک کړم. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. سمه ده دوستانو، د ځان نه غټې جنۍ سره مینه مه کوئ. د ځان نه غټې جنۍ سره مه میلاویږئ. موږ لاړو غټې ښځې مو خوښولې، دا مو حال دی. اوس الله دې نه کړي دوستانو چې په تاسو هم همداسې ورځ راشي. ملګرو دا ولی الله دی، کوم چې یو ډیر زیات مشهور ټیک ټاکر دی، هغه به تاسو پیژنئ. خو خبره به سایډ ټکو راځو دی چې ولی الله سره څه چل شوی دی. دا کومه ویډیو چې دا هغه هم تاسو وکته په کم کې چې ولی الله وایي چې یا د غټې ښځې وجې نه زه یا والی شوی یم یا څه چل شوی دی. نو زه هم ډیر زیات اریان شوم چې یا په ولی الله سره په فرانس یا جرمني کې داسې څه واقعه مخې ته راله چې دغه وجې نه چې کم دی د هغې مخ پړسېدلی دی او کومه پوزه چې دا هغې خوږ شوې ده او دې نه علاوه کم نشانات چې دي یا پې موجود دي. نو کم کمنټس چې دي هغه پې هم ما وکته. نو کم مشهور ټیک ټاکران چې دي هغه وایي چې آیا ولی الله رور دا څه چل شوی دی. نو هغې چې کم دی څه ریپلی نه دی ورکړی. خو موږ د ډېر سوچ نه پس چې کم دی په دې باندې ورسېدو چې دا یو فلټر دی او هغه فلټر استعمال کړل او د هغې په ذریعه باندې چې کم دی د خپل نشانونه هغه یې لګول دي. د دې نه پس یې بیا یو بله ویډیو کړې وه او هغې کې چې کم دی هغه روغ موټ و. نو دا واضحه پته لګي چې دا فلټر دی. بل طرف ته په فیسبوک په دې باندې هم خلک شیر کوي چې آیا ولی الله هغه مړ دی او اکسیډنټ شوی دی یا واقعه بل څه. نو په هغې کې هم څه حقیقت نشته، صرف او صرف دا فلټر یې لګول دی. دا فلټر چې په کومه ویډیو لګول دی نو په دې باندې څه 2.8 میلیون ویوز هم راغلي دي. یعنی خلک چې کم دی ټول ډېر زیات اریان شوي دي. بلکې ولی الله تاسو پیژنئ په ټیک ټاک چې کوم ویډیو جوړوي، اوس ښې جوړوي بدې جوړوي هغه خپل طرف ته. خو موږ تاسو سره دا غوښتو د هغې کوم اصل حقیقت چې دی هغه هم تاسو سره شریک کوو. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.